شکل شدی نه رنگ شدی جلیبیب نشي جلیبیب وګورئ کسان وته جلیبیب راځن ګوري چې کمزې کېږي هغه د میدان جنگ نه لګ بهر پروت چې کله بسې دا کسان ور رسول ته یا رسول الله جلیبیب ولته پروت رسول الله منډي کړه کمزې کېږي جلیبیب چې ویل دنه جلیبیب پروت په خوا کې و کافران مردار پراته دي رسول صلی الله علیه وسلم پسرو کې وخ کړي په جړا شو وی دا و کسانی وجلی دي نه وجلې وکسانو سره مقابله کړې دي ته ایمان وي دي ته تابعداري په دغه ټیم کې د جلیبی برادران په ځل کې دا بالکل بنی راغلي چې زمانه په مدینه کې یو خزه پاتې شي او هغه خزه چې په ډیره مشکله سره ما کړو نه دغه په ځل کې دی وی دا امر دی زمنګ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم او موږ بیعت کړی دغه سره چې ځان به وجنو په دې دین باندې موږ په خله باندې وی لا اله الا الله محمد رسول الله موږ لوز کو په مخه یا کنه عبدو یا کنه سینه ټول خبره به دې کې دنه راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم به جلیبی برواسو به خپل غیږ کې کېنول خپل غیږ کې سملول او داغه پر سپارټینګ کوي کټ او سنو چې وای کې چول خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د زنګنان او د غیږ دغه پر چې کټ جوړ شو به رسول الله صلی الله علیه وسلم په جړا شو او په دې جړا کې دا وی دې زمنګ نه دی او موږ د دنې او دې زمنګ نه دی او موږ د دنې او دې زمنګ نه دی او موږ د دنې د جلیبی برادران په دې قصه کې دنه دوه قصې دي ګورئ چې ما وی چې یو داغه د خزي واقعا چې څومره ایمان ولا خزوا مور پلار ته نصیحت کوي د رسول خبره تاسو واپس کو دغه قصه کې د جلیبی وخپله چې څنګه د رسول الله طرف نه امر راغی د جهاد ناغه په کې ګوره هیڅ ته سوچ نه کړی دي ته وی ایمان او دي ته وی تابعداري د رسول سره تابعداري د رسول صلی الله علیه وسلم دغه شان واقعه د مغیره ابن شعبه رضی الله عنه راغلی ده او غدیسی چې هغه رسول الله ته یا رسول الله ما یو جنی وغوښته نو رسول الله صلی الله علیه وسلم لیدلی دی دا یا رسول الله لیدلی خو مینه ده وینه په لیدو کې دا فائدې چې راول نه څوک جنی ویني جنی الک ویني دا چې ورسته جون کې یو بل خوښ شنو ورسته جون به ډیر خوشاله او کې دي چې یو بل خوښ نشي نو بیا ورسته جون به ګران تیری وې زور له ماغه کوړت اوس ګوره پاغو کې دا عادت نو مخکې لکه څنګه چې زموږ پښتانه اوس دي کنه زموږ پښتنو ته چې دا خبره وکي چې الک جنی ته کته شي جنی الک ته کته شي په دغه ټیم کې نو زموږ خلک به پښتو راي دي وینه خیر د پښتنو په معاشره کې خودي سینه کی نو پاغو کې دا مسله و پاوله کی ناغون دا خبره چې لګا درنه غونته کې وګڼله نو مغیر ابن شعبه رضن الته ورغه هو بس غریب پزړه کې سس سوچونه وو وی چې زوره لم کېناستم نه اول خو هغه د خبرې طاقت نه وپاږي چې څنګه لکه د جنې د پلار ته و چې زه د جنې نو ګران کار دی دیم ګران کار لکه اوس ته بازار راوړي چې تاسو به اجلاس ته دي شو ناګه ته د کار ګران خیر په طریقه هغه د جنې د پلار ته او مور ته دا خبر وړاندې کړي چې څنګه ته دا خبر وکړه هغه ته جواب کوي چې دا څنګه عادت نه لري څنګه چې ته و جنې نه چې کله دا خبره وکړه نه د دنې نه دی لوري आवाज وکړو او دې ته وی ګوره تابعداري د رسول صلی الله علیه وسلم دی لوري دنې نه आवाज وکړو وی مغیره ناغه ته وی سدي سی چلې وی تعالی قسم درکوم او پرشتیا خبره وکړه ته رسول صلی الله علیه وسلم ویلي چې ته جنې وینه کنه د ځان نه وی ماته رسول صلی الله علیه وسلم ویلي چې رسول صلی الله علیه وسلم ویلي بیا صحیح ده ور به خبرې نشته حالانکه دغه مور پلار یو سوی او دا بل سو جنې دا سوچ نه کوي چې زما مور پلار سوی او په من کې به یو غټ پټ کټه یریږي به د ترنه وینه خیر زمونږ غتر خپکیږي به دی باندې چې تاسو د رسول صلی الله علیه وسلم د طریقه کوي غټ پټ سره په مزدوري کې وسم تکړی او یریږي به سره د پلار نه وی پلار راته وی چې ته دا چلونه مکوه مذهب نه وړي او دیږي کې زنانه ده جنې او په مقابل کې سوکتي عام خلک نه دي ګوره مور او پلار مغیره ته وی ته رسول الله ویلي هغه یو ماته رسول الله مخ د ځان نه خبره وی چې رسول صلی الله علیه وسلم ویلي نه بیا صحیح ده به د اجازه ده چې خبره ده چا ده خبره د رسول صلی الله علیه وسلم دغه خبره کې منګه اخو دې خو وی نشو کوله عمر بن الخطاب رضی الله عنه طواف کو او د حج رسول تر ورسید نو چې کله د حج رسول تر ورسید د خپلو او په دغه ټیم کې وته دا وی انی اعلم انک حجر ما ته پته دي چې ته وکانه لا تضر ولا تنفع نه فائدہ ورکه او نه نقصان ورکه نو به خپلې ولي چې نه فائدہ ورکه نه نقصان ورکه نو به د عمر بن خطاب نه تاسو کولی خپلې
نو سوي ولولا اني رايت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. کما رسول صلی الله علیه وسلم نه ویل کنه چې ته خپل امام نه خپلول وزه مجبور ده چې اند سیدل سیمه د رسول صلی الله علیه وسلم دلاس دي ته وی تابعداري د رسول صلی الله علیه وسلم فائدہ او نقصان نور کې کانه خو هغه خپل کړي به زه خپلوم دغه شان موږ بم د رسول صلی تابعداري کو دا تاسو بګینه کو چې دي کې حکمتونه سړي او دي کې فائدې سړي او کې فائدې به کې ویجو سید او کې حکمتونه یو خلا اكو واضح حکمتونه بګینه موږ په عمل نه کو کې فائدې بګینه کو نه دا خبره نشته چې رسول صلی الله علیه وسلم سویلی کنه پاګې باندې با پټسترګي پای باندې بچره عمل کې ها زید ابن الدثنه رضی الله عنه زید ابن الدثنه رضی الله عنه د دې په دې سیرت کې ډېر عجیب واقعه ده. هغه واقعه ده چې کله دې په یو غزا کې قیدی شو د دشمنانو ترمنځ دې قیدی کړی شو او مکې ته واپس ویوړو. صفوان ابن امیہ دې واغستو او د تنعیم دی علاقې ته راوستو چې دغه ځکه مړکی ځکه چې د خپل پلار بدلی غستو امیہ ابن خلف دا غزوه صفوان ابن امیہ نه دی وسروان کله د سره لپاره وجلولا تنعیم ته وستو تنعیم علاقې ته او چې الته مړکو قریش ټول را جمع شو چې دا سړی وینو چې څنګه وجني نو بدی کې ابو سفیان راغی او د ته وی زیدا هغه ته سه وشته د خوخه د چې محمد صلی الله علیه وسلم ستاسو دی زیوي او موږ ته سټ واله نو ته او ته خپل کور کې پارام نه شسته د خوخه د خبره جواب ته ګوره او دغه توقع د غوینه د دې جواب انتظاری د غوینه ځکه چې د غو چې کوم ایمان دی او کوم خبرې دي او کوم اعمال دي نه دا جواب دا کوم چې بزته واستویم د دې توقع دا د دې انتظار دی د بل شي انتظار نو ها جواب دا غسه دی الله می دی قسمی زما دا خبره نه ده خوخه چې رسول صلی الله علیه وسلم دی په خپل یو ځکی ناسي او اغله دی غنه نقصان ورکی غنه چې بخپه کې ولګي یا پلاس کې زما دا نه ده خوخه چې رسول صلی الله علیه وسلم ته دی غنه تکلیف ورکی او زیری بخپل کور کې ناسي تاسو خو د سټ والو خبره کوي زه چې دې کوس ناسم بخپل کور کې او ما ته سوچ کې راځي چې د رسول صلی الله علیه وسلم بخپه کې بغنه تلی نه زما خوب نه زما آرام نه زما جون په سکون سره نه تیریږي څنګه د رسول صلی الله علیه وسلم بخپه کې دی غنه زیو زه په کور کې پارام ناسم دا مینه وداغه نه ابو سفیان سوی ګور باټینګ ابو سفیان ګوره مشرک ته دا د مشرک اقرار دی وی ما رأيت من الناس احد يحب احد كحب اصحاب محمد لمحمد صلى الله عليه وسلم وی ما دې مینه نه درېدلې چې یو کس ته په بل کس دومره مینه لکه څنګه چې د رسول صلی الله علیه وسلم د مرګري په غبنې مینه ثم قتلوه رضي الله عنه به مړکو پاغزی کی اوجو خو زید ابن الدثن رضی الله عنه خبرې ته خیال تاسو خو دې سټ وهلو خبره کوي زما دانه د خوخه چې دغه بخپه کې دی غنه لاړ شي او زید په کور کې ناسمه الله سبحانه وتعالى دې سیمینه زمون په جوړونو کې هم پیدا کی. ثوبان رضی الله عنه مبارک راضی چې اب رسول الله صلی الله علیه وسلم په پیر راغی و یا رسول الله په الله می دې قسم چې تاسو د خپل ځان نم زیاته مینه کو او ته ماته زما د بچونم ډیر درونی او زما د مال ماته زیاته او دغه زیاته سره مینه کو او زه په کور کې ناسمه تاسو سره کینم کور ته لاړ شم تر یاد شي ستاده صورت مبارک ستاده مخ مبارک زما په دې سوچ کې راشي لکه ته وایې چې د بکلونو د رسول سره نه دی ملاوي شي دې ته مینه محبت لکه څنګه مخ کې د رسول سره نه شي چې کور ته ورشي نو بس یا رسول الله بس تر یاد شي و چې څنګه تر یاد شي نو صبر نشم کولای الله اکبر حتى اتيك نن به صبر نشم لکه خزه سره خوا کې ناس وي که خزم ناشتي بچی دې سره ناشتي وي که بچی می مال دې وي که مالومي خوب بدرزي خوب لري کوا لګارامو کا هیڅ خبر نه نشي چل تعالی وي چل د چې رسول سره تر یاد شي او په غړي سخت مې نه ما دې ته وی مینه د رسول صلی الله علیه وسلم سره وی رسول الله صبر نشم کوله پتا په سراش ها چې پتا په سراش فانظر الیک